او دوه واړه دغه مکتب وایي. مه ورپسې تاسې پوهېږئ نن موږ چېرته راغلي یو د سبز ولسوالۍ ته د سبز کابل کې ده او دلته به له هېوادوالو سره پرینګ کوو جنراتور انجینر یې بریم عوضه الهابت بیا در دستم کمره مخفی درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ ته راغلي یو. خوند یې نه دی راکړی، لږ صبر وکړه. پکول ماته راکړه پکول. دومره غټه وقفه ده ورته واغېسته ولې؟ ته پکول راکړه، پکول نه بغیر خوند نه کوي. رښتیا ورته یم. مړه مخلص صاحب په عذابول مه کړه، ول زما په سر بد ښکاري. پکاږه مه ځه چې پرنکونه د کړه بیا به درکړم هغه ځه. تاسې پوهېږئ نن موږ چېرته راغلي یو د سبز ولسوالۍ ته د سبز کابل کې ده او دلته به له هېوادوالو سره پرینګ کوو. خو یوه خبره ده، دلته هېوادوال چې دي د انټرنیټ له نړۍ نه لږ لرې دي. ډېره ګزاره وکړې که نیوال به خوري. خلا چې په همدې زم فکرونه کړم دا به څنګه چل شي. ولا بس لږ پام کوه. ته خو لا بیا هم ښه یې د هېوالو سره لږ اموخته یې نوی همکار. دا به څه کوي؟ شامودینه دغه وکړه ګزاره کړه. دا خلک بیخي خطرناک دي. ښه صحیح ده. پښتو پښتو خلاصه شور دی. درانو لیدونکو درانو لیدونکو صحیح ده که نه سلامونه ورسیږي. صحیح ده که نه؟ په هیله کې چې زموږ برنامه خوښ شي که نه؟ بلکل مخلص صاحب سره او شینوالي سره بالکل آفرین. ډېره مننه کور ودان. خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو. دا خپرونه فقط ستاسې د خوښۍ لپاره ده. موږ به هڅه کوو چې جالبه یې کړو تر د دې لپاره چې دا جالبه شي. موږ نن په لومړي ځل عزیزي صاحب هم له ځان سره ملګری کړی دی او نن د سبز ته راغلي یو. د سبز کې به خپرونه کوو. دا چاته زنګ راغی خدای. درنو لیدونکو ډېره ښایسته یخه هوا هم لګېږي او موسم هموالو ته جوړ دی. راځئ دغه برنامه شروع کوو. که وال چا راکول او که منډې راکولې بس موږ په سر منلي فقط ستاسې لپاره سره اوسېږئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ. لا هم په دې سبز کې یو او له ځوانانو سره مرکې زموږ جریان لري. دغه ځوان مې تر څنګ ولاړ دی. له ده سره غږېږو. سلام ستړی مو شو، پخیر راغلي. السلام علیکم ورحمت الله. راغلی ښه جوړ څه د ښه ده په خیر دی. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مبارک مولا ګل. مبارک مولا ګل. مولا ګل مبارک اول بیا مولا ګل وروسته. مبارک اول مولا ګل وروسته. ښه څنګه یې د ژوند چارې دې څنګه روانې؟ شکر الحمدلله د فضل ده. په کومو چارو بوخت دي؟ بس فعلا خو دلته د شرکت کې کار کوو. کوم شرکت کې؟ د ساوث کې شریف شرکت نومېږي. کوم تولید لرئ؟ تولید خو موږ سلام علیکم. هغه تشناب سیستم مولا ګل ته یې کاغذ جوړېږي. اوس زموږ واده دی سبا راشه هلته وریجې پخې کړه. صحیح ده. ولته خلیفه نه وریجې نه پخې ولې ته غوښه ودونو کې؟ دا بې ځایه خبرې مه کوه ورور، زه لاړ شه خپل کار. نه بې ځایه نه ښه څه یم. دا ته یې ولې منکره کې خو راځه خیر دی. چې ډېرې خوږې وریجې دا پخوي. اوس مونږ پرېږده زه ورور زه لاړ شم. زه لاړ شم. مونږ پرېږده مونږ داسې د شرمګې تا نه ما ورور واده دی سبا راشه. صحیح ده. ته لاړ شه. صحیح دی. ته لاړ شه مونږ پرېږده خپل هغه ته مخصوص خبرې کوو. په شرکت کې ته په کومو کارونو بوخت یې؟ شرکت کې نه دی وروره ودونو کې وریجې پخوي. په خدای دروغ نه درته یم که نه. داسې استاد ته ځان داسې کوي. یو چا ته چې یو هنر یاد یې هغه بیا وایي چې زما دا هنر یاد دی.
البته دا به تا غلط کړی دا هغه نه دی هماغه دی پرون یې ملته واده کې وریجې پخ کړې وې دا ګوره پوهې که څه وهمه ګوره نو ستا کلي ته راغلی یم دې څنګه پوهېږم زه د کابل نه بله خبره ګوپیان هم پخولی شي موږ پرې مختصر سره خبرې وکړو وعلیکم سلام هندام در پسې راغی ایه هندا دی دیو سره د اول خبره خلاصه کړه چې بیا ما ورته هغه کېږي واده دی هندام راغی ورپسې زه ایران رادمبر شوی یم چېرته ځو چېرته ځې چېرته ځو ایران رادمبر شوم لږ کومک ما سره وکړه موږ چېرته نه ځو هلته ډېر مې پیسې پاتې دی سره خبره وکړه زه اوس کلاړم ته ما سره خبرې وکړه دې نه تېرېږه دا څوک دي لیوني راغلی دلته مړه دا څه کوي دا نه لیوني نه زما خوسې واده دی زه خو دا پېژنم مولا ګله ولې سترګې بدلې خو راشه که نه چې وریجې دې پخې کړه کستار څه مه راوړي وریجې او چاڼه او ممي زر څه مه راوړي دي زه لاړ شه زه ورور پرې څه مختصر سره خبرې کوم ته لګیا یم هلته برنامه لري دا زه دغه نه کوم ته چې شی کوې وروره زه خو لاړ شه زه وروره زه ایران رادمبر شوی زه پرې څه مختصر سره موږ مرکه لرو دلته خبرې سره کوو ته لګیا موږ سره په تنګۍ زه لاړ شه مولا ګوره ته تنګول مه کړه دا زه بیا هم هلته وریجې پخوم په لرې شه زه که نه زه نو زه لاړ شه خو زه خو درته یو ځل ویلې رښتیا وایي چې دا نه دی که نه ولې په ځابول کوو مړه دا سترګې بدلې همدا دی پرون یې پخ کړې وې خو موږ واده 15 کې دقیقې مرکه لرو دې نه چې خلاص شولو بیا راشه ورسره خبرې کوه که نه موږ باندې ولې دا مرکه خرابېده خبره نه پوهېږي مونږ سره کومک نه کوي وروره خیر ده بل ته ګوره مسافر یم خیر ده ځای نه لرم چېرته ځو اوس؟ مختصر تا خو لا خبر نه پوهېږي ګوره زه ستاسې د کلي په دستور نه پوهېږم شاید ستا ملګري دا زموږ ملګري نه پته لري کوم ځای راغلی دا نیونې دي بیخي مغزې د لاسه ورکړي دي ته یې پوهېږه که نه ولې ته لاړ شه ورور زه ته هم لاړ شه خو لاړ شه پرې څه موږ خپله برنامه مخکې خیر یوسو ده زه لاړ شه ځئ مسافر سره کومک زه لاړ شه دا لا بل ته وایي چې ته ورک شه خپله چې مزاحمت کوي هغه بل نه مزاحمت کوي دا ایران څه رادمبر شوی ایران رادمبر شوی یم ماما ته لاړ شه ورور زه موږ پرېږده یاره ډېر ښه شوي چې ایران نه را ډیپورټ شوی پرېږده مړه تشي لا تلې چې را ډیپورټ شوی ټوک ټوک کړی به نه وی نو پاسپورټ نه لرم دا کنه تذکره سره لرم ها تذکره سره تللی وم تا ته چا ویل چې ته ایران له لاړ شه کار نشته کنه دلته به د دغې غوندې وریجې پخولی که نه نو زه ورور زه که نه زه ته شی دی ته شی دی پرې لرې مړه ګزار هېڅ په خبر نه پوهېږي مړه دا څه کوي دا یا ورو د تېرې دا شپږ نه دی په خبره ځان پوهې که والې نه داسې سترګې بدلې مړه خو نه یې پخې درته دی خو تا دې نه پخې والې نه پخې پخې به یې څنګه به یې نه پخې به یې تالی څه وروره داسې چې کوي بیا تا ته پیسې څوک ورکوي راشه مونږ کوو کنه ته شی وکړو داسې کوو کنه کومه دی داسې چې دوی کوي دا کوارې ته دا وګوره دا کوار څوک نشي کړی دا پښتو خو پوهېږي که نه انشاءالله چې او زما خبره باندې پوهېږي زه چې شی یم خو چې پوهېږي ورک شه هغلته لاړ شه هلته ورک شمه ها ولې دلته موږ خبرونه ډکوو اوس مونږ خپل شو دا ما ته کار ورکوي زه ته څنګه ګل چاهت غوندې لاسونه خوځې ها ښه اوس کار شته دی وروره ما ته کار وکړه نه کار شته نه اوزګار شته ځې لاړ شې خپل کارونه کوسې همغه سره ته جوړېږي خو ته ما ته وایي چې کار وکړم کنه ما ته ته نه زه کار شاګردي که مار کار کوي ما خپله کار پسې ګرځو کارونه لکه ما شو زه لاړ شې هغه سره وګرځه کار ته پیدا خو کوي دیګونه به انځي تا چې وریجې پخولي دا به دیګونه انځي خلاص ته ما پرېږده استاد دغه ته لږ ځه ته ما لږ پرېږده ته ورته ته دې خواته راشه توست شو لګې به یاره کوم د لیوني خلک به راځي نو ته څه کې غوسه ولې کې مسئلات هم د څه خبرې سره وکړو لږ طریقه باندې خپل مشکل سړی مخې ته وي چې دا خو دغسې خلک ته ګور ده ما دې خواته راشه فصل وکړه ښه ښه دلته په دې شرکت کې تا ونه ویل تا کومه برخه کې کار کوو ما د بخش د انجینر یم د جنراتورو جنراتور انجینر یې ته پرېږده ورته صبر وکړه ته پرېږده مخلص صاحب ته ما ته پرېږده بیخي د رشقندې جوړه کړم دا څه رشقندې ته هم پرېږده صبر وکړه ته پرېږده ورته راشه جهان صاحب ته راشه ده پرېږده د هیو کنټرول کې راشه ورشه کنه پرېږده ورته ورشه جهان ولې ما ته کار نه ورکوي دا لیونی بند پرېږده ګوره ولې ما ته کار نه ورکوي پرېږده ګوره ته کار وکړه کنه تا هغه ونیسه نو بس ده صحیح دی صبر وکړه خبره وکړه ښه ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوس مننه تا نه وروره ته په تکلیف تا وکړو الله دې خلر یو پټه خبره ته کومه هغه دوه ملګرو چې ته په عذابولې هغه زما ملګري دي ګوره عمران شینوار او همدارنګه روینه زیدي دواړه راشي شینوار صاحب راځه څنګه شو واده کله دی د خیره نشته واده کمه دی نو تا خو وریجو دپاره خلک راغوښتل کار نشته کنه کار هم نشته ولا کار روزګار سره نو چې نشته اوس څه کړي
اوس کار پسې ګرځم کنه ګرځه بس پکې کنه دا رئیس دا کنه شي دی کوم رئیس نه دی را دیګو والا دی مړه ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو را سره اوسئ زموږ برنامه لا هم جریان لري درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ لا هم په دې سبز کې یو او له دغه ځوان سره غږیږو سلام ستړي مه شئ په خیر راغلي وعلیکم السلام تاسو هم بخیر یاست ښه یاست ډیره مننه نوم مبارک دی نوم مې اکرام الله اکرام الله د کوم ځای د غزني ولایت غزني ولایت یې مقر دې لیدلی نه هله د غزني ولایت یې مقر دې نه دی لیدلی ځکه چې موږ ټول وخت دلته کابل کې تېر خو شوی یو ورځ خو زه خپل ځای ته دې لاړ شم نه خپل ځای ته خو زه خالته چې لاړ شو درې څلور شپې کوو بېرته راځو دلته ښه هلته بیا کوم ځای دی ستاسې هلته د واغظ ولسوالي واغظ او څنګه ده سرسبزه ده ښایسته ده والا ښه ده نو ګزاره کوي ښه امنیت د پلوه څنګه ده امنیت لپاره به ښه الحمدلله شکر دی ښه دی که نه ښه هلته کار روزګار نشته چې هلته واړې او همالته کار روزګار کوي هلته خو داسې کارونه نشته بغیر د دې کاني نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام وعلیکم ښه سلام یاستئ ډېره مننه سلام ځواب باید داسې وانخیستل شي ښه ښه ما چې کله وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو به مې چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو صحیح دی مرسي په دې کې دېرش نیکۍ دي صحیح ده که نه او ما لږ خبر ته دا ګیره کې د خط ولې اخیستې دا ګیره کې د خط ولې اخیستې ته څوک یې زه دا مخ ته د ولاړ یم څوک یم ته څوک یې ته زما په خط څه کار لري زه مسلمان ولې ما کار نشته دا ګناه ده ای ورورې ته چې کار وکړه جومات ته لاړ شه هلته خبرې کوه صحیح ده څنګه پرېږده چې جومات؟ ما ورسره مرکه کړم وای یوازې جومات د خبرو ځای دی هو دا راسو صحیح دی دغه ښه اکرام الله د څه شی دی لرې شه غزني د ولسونو هغه مشهوره خواړه څه دي؟ ولسونه پرېږده ګیره کې د ولې خط اخیستی ته خو مې وره پرېږده که نه څه شته ده پرېږدمه دا ګیره کې د خط ولې اخیستی واچومې نو څنګه څنګه یې چې واچومې دا سر دوامه بیا ګور چوپ ځکه نه اسلام په زور راغلی ای ورورې ځکه نه خو تا ولې ګیره کمه کړې کمه ده ترې کمه دې کړې خطر ما شته. پرېښې ده هم پرېږدي که نه یا خو رښتیا وایي ځکه نه وروره ته لیونی که پاره یې مڼه عجبه خلک دي ولا چې نو ستا د ګیرې سره څه کار دی خپل ځان ته نه ګوري دې بل ته ګوره څه دي دلته ځکه نه ته ورته هم پرېږده یو وارې خواته لاړ دا پرېږده ځکه نه ته ښه اکرامه ها دا پرېږده لګي ښه د غزني د ولسونو مشهور خواړه څه وو تا راته ونه ویلي د هغو مشهوره خواړه خو وړي کې دی کنه ته خو مې یاره پرېږده که نه زه خو دې ته جواب ورکړم که نه تاسو یو- څه کوئ تاسو څه کوئ خو دا نه وینې دلته خبرې کوم دا خبره ده کنه دلته لاړ شه ځه څنګه مار ده کنه دلته راشه خبر هم نه پوهېږي ته لږ دیکې مه وه ګیره کې د خط هم اخیستی خو تا دیکې ولاچوله دا وګوره تا ولاچوله څپکونه مه راکوه ته صبر وکړه ته کور بیا مخه وایه. کې خو میږی هم ته کړی ته داسې لږ را سره پله ولاړ شه ځای که نه مزاحمت څه مه مصیبت کوئ. دی یاره ای څنګه چل دی ها مار ده ګرمۍ ده خو چې لمر دی سوري تشه که نه هغه دوی بیا دلته تشه ښه یاره تاسو خو مې یاره پرېږده دې سړي جواب خو ورکړم تش جواب ورکې خو دې پوښتنه وکړه وایي مشهوره بیا ګیره خواړه کې خط څه اخچې ها ښځه نه بیا چورتې زه دي؟ صحیح زه نور یې نه اچوم زه صحیح صحیح توبه وباسه توبه مې د نور یې نه اچوم اوس د ولې اچولې خو اوس هسې تاسو یو- توبه وکړه تشه ته پرېږده مړه لرې دا مړه خطه پرې هغه د خپل کار کوي درته چې تعلیم یې کړی که نه نه خالي. ګیره کې څنګه خط اچ ته ودرې ته ما ورخوشې کړه بیا ودرې که نه مړه رشخان دې جوړ کړي دا بل ته شي ته ما ورخوش کړې نه خبرې ته هم نه پرېږدې سړی دا وګوره دا دا کالي دا زه دې ملون کړم سړیا لږه حوصله کوه سړیا تا خو نور بیخي زما هم نور ساره بنده کړله ته مه خوځېږه دلته راشه تا باندې ډېر اړ ودي که په ما دلته وګوره وګوره دا وګوره غوږ کې مې وګوره ته خدناک هم دي اوس بس پرېږدی نور صحیح کې ښه لاړه زه شکر دی چې په دې خلاصېږو بس صحیح دی او نور وروڼه لري هو هغوی څه کار کوي هغه دوه په کندهار کې دي ته خو هم پرېږده که نه دا ته څه بلا ځکه ته یې؟ بیا راغلی هې؟ ته لږ صبر وکړه ته هم خو بیخي اوس مې دی نه پرېږدې ځې نور که نه؟ لېږم تور سره کار مه لره صحیح صحیح ده. ښه هغه دوه کندهار کې دي یو قاري ده او دوه وړې د هغه مکتب وایي
خبره هم نه پوهېږي کنه خو دا څه مصیبت مې کې راته لون کو خدای پاکه دا سال ده دا اوس خلک خبرې ته هم نه پرېږدي کابل ته بس درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه وای خدای زه دې نور بیخي ستړی کړم خو دا ته چې چاپ څه ډېر په بس کار وي دی. دا دومره مزاحمت یې کوو دا دواړه زما ملګري دي راشه روین صاحب عزیز صاحب او شینواري صاحب دواړه راشه تاسې څه بلا خلک هسې ایسته وارته وه موږ چې دا ګنټه چې موږ مرته ولاړ یو ورته ویلي د دې که نه او راشه دو ملګری یم ګوره نه دی وایي راځه ته وبخه ډېر زیات اوبه ګوره پاکې وي ښه او که نه بخښه کوه ډېر ډېره بخښنه غواړم ډېره بخښنه غواړم دا څه اکرام الله ډېره بخښنه غواړو وروره خو هغه دی تا نه زه ډېر لون کړی یم ګوره ښه دې ته وګوره دا وګوره وچ شوی دا وګوره زمونږ عزیزي صاحب خوږ شو دا وګوره زه هم چې دې دا خپه ماته وې ښه ولې یو دم چې ورسې مړه کوي ته دلته ولاړ یې. نو ډېره زیاته بخښنه غواړم وروره ډېر زیاته بخښنه خوشحاله اوسئ ډېره مننه کور مودان وروستیو کې څه پیغام لري هېوادوالو ته وروستی کې مې ټولو هېوادوالو ته دا پیغام داسې اوس خو شکر الحمدلله سوله راغلې بلکل او کوم ملګري چې خارج ته تللي هغو نه هیله کوم چې راشي د خپل وطن په ګډه سره جوړ کړو بلکل. خپل وطن ته خدمت وکړو خوشحاله اوسئ ډېره او دا خپرونه نشر کړو که نه هو ولې نه ښه صحیح ولې نه یاره زنده باد نو غاړه راکړه بله ډېره مننه کور ودان انشاءالله اوسې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی د سبز دی او د سبز کې بیا یوې ساحې ته راغلي یو چې هلته کارخانې دي او خلک کار کړي دا موږ چې کوم ځای ته راغلي یو دغه ځای د هغه دی کابل کاغذ تشناب جوړوي او ډېر ښایسته دی او دغه ځای بیا بیخي خالي دی دلته څوک نشته دی خو بیا سلام علیکم وعلیکم السلام جوړې تکړه ښه وروره طبیعت دې ښه ده بخیر یې څنګه ګرځې دلته بس دلته مصروفیات هم دی وروره همدلته څه شی کې دلته به د شرکت کې کابل کاغذ شرکت کې کار څه کار کوي دلته زمونږ خپله د اجارې بخش کار ده اجارې بخش کار دی او څو ملګري یاستئ موږ خو تقریبا زیات نفر یو لکه شاوخوا ته د 80 نفرو کار ده او وبخښه نوم دې اول باید ما پوښتنه کړې نوم مې عطا محمد عطا محمد ښه عطا محمد عطا محمد و د کوم ځای دی عطا محمد د سبز د سبز خپله د سبز یې او ښه ښه او چی کوي وروره څه هېڅ شی هم نه څه شی دی نو دا چی کوي چې ته خلک وهې داسې روانې بې اجازې ما خو نه یې وهلی ولې دا څه خو ستاسې ده که نه او او دا کس به هم ستا ملګری نه دا بیخي پې نه جنم وروره داسې راشه څنګه نه پېژنې چې ستا د ساحې نه راوځي بیا وایې چې نه یې پېژنم څه شی دی وروره چی شی کوي کار دې چی دلته دا بوټي ګوره به چینجی خو به یې نه کړی نو تا خو داسې شی راوړی چې دې باندې نه چینجی مړ دا کور ته وړمه باران دی کوټې سر څاڅي مړه نو موږ پې ولې وهې ته چا پوالی دا اوس دې پې ونه وهلم نو چې شاته لګې زه څه شی وکړم ځان بچ کوه که نه وایي ته ما ځان سره وروره دلته چی کوي الله ځان سترګې راشه، درکړي. مزاحمت وکړه وروره ځان څه شي ماته مزاحمت بخښه ماته هغه پرېږده چې خپل کار دې کوي ښه دلته شاته هغه دلته څه شی کرلی دي فکر کوم دلته فصل ده وروره د رومیانو وا وروره په خبر نه پوهېږي چیرې ځې ده وروره ته څه شی کوې ته چیرې ځې کېده دا بیل کېده وروره دا بې اجازې راغلی دا سامان هم ګډوډ کوي څه شی کوې څه شی کړم بوټي اوبه کومه بوټي پردي بوټي اوبه کوې ها پردي بوټي اوبه کوې کومه دي پردي دا څه شی دا دی؟ ما چا؟ کرلی دا تخم ما شیندلی لرې څنګه تا شیندله راشنه ما کړه چې اوس راشنه شو تا شیندله وروره ته څوک یې ته څوک یې زه د دې مسؤل یم څه شي مسؤل یې د دې بوټو وښی کارت دا وښی د بوټو سکاټ جوړیږي ولې نه ته جوړېږي راوښیه زه وروره زه کار پسې ګرځم کار مار خو ګرځئ داسې لویه ځمکه ده ګرځه پسې ځه درومه نه خو مثال مسؤل دی دا څوک دی دا فارم د چی دی ها
دلته کار مار نشته وروره مزاحمت دا د باټینګرو ادیره دی نه هلته یو جوچه باټینګر دی نور څه هم نشته راټول اغزي دي 1 لک روپه 2 لک روپه افغاني مخزه کار کوم 2 لک روپه نه زړه دې نور څه غواړي څنګه یې خولې تاخي ده څنګه دي دا کام دی خو گزاره کوو 2 لک روپه 2 لک روپۍ دلته څه کا 2 لک روپۍ ته چې دی خپل کار کوي 2 لک روپۍ چې صحیح دی زاور ولاشه زا صاحب مخ را پوزا زا تا خو موږ ولیدلو چې موږ دغه 3 نفر راغلي زه پوهېږم دا دواړه ستا ملګري دي او ته موږ پسې رخشن وې لکه چې نه وروره زما ملګري خو بیخي نه دي اصل کې ما دا سوچ وکړ څه دی څه شی دی از لختې پاکوم ولې دلته نشته پرېږده نه کوم دی څه شی اوس دی ما سره مرکه کېږه نه کې دا تا راوستي که تا راوستي سم ووایه وروره ته څه شی تا ولیدل موږ سره موټر نه کته شوی موټر نه خو ستا مخکې موږ کته شو دا بیلچه راکه ته مه کوه بیلچه راکه ته څوک یې ځه مه کوه درځه بیلچه را زه اوسګار سره یم پرېږده بیلچه پرېږده بیلچه څه کوې بیلچه ولې دې څه نه؟ بیلچه ده ستا خو نه ده نو ستا هم نه ده زما ده دا اوبه مې راخوش کړي دا روبه فصل راخوش کړي زه لختې پاکوم پرېږده زه دا فصل پې اوبه کوم ولې اوبه کې خپله بیلچه مې څه شی خپل دلته فصل کومه دی دا چې دا بوټي وګوره وروره هغه اوبه د دې مسؤل څوک دی د فارم شي دی څه شي مسؤل څه شی پکړې کار ګرځم کنه دا سریش خان وایي وروره ده نه دا څوک خیر دی؟ د کار وکړي اسلام ملګری دی یې وروره دا وباسه نو ستا په واکې دا خو ستا په ځمکه ته څه کوې وروره زه کار باسي ګرځم کنه ته اوس څه کنه خو ګرځه که نه واړه لاړ شي زه دلته مزاحمت مه کوئ زه دې سره غرمه کې مزاحمت مه کوه هغه دی خو ته مه راپرېږده ګوره ښه ته کار پسې ګرځې که دا ستا کار شو هغه دی خو نه مه راپرېږده صحیح دی هلته ودرېږه مه راپرېږده صحیح دی ښه صحیح شو زه ولاړ دی ښه دا څه شی کوې وروره هغه نه پرېږدم کنه زه کار غواړم هغلته ته خو یې خیرن کړي لکه چې بس دغسې خلک دي وروره چې دا نو وطن څه څاڅکي په موږ هم- دغه وجه ده ته لږه خواته شوه وروره ولې هم نه پرېږدې په کراره باندې خیرن سره یې ده هلته لرې ورته ودرېږه هلته ورته ودرېږه ځه صبر راشه اوس یې په بیلچه ونه وایې دا څه شی درویش ځه لاړ شه ځه چې وهم دې ځه خبر باندې نه پوهېږې مه راځه که نه یې وروره پرېږم دې په قراره باندې که کار در کوو هغه مې کار درته ویلې هغه وش صبر وکړه مړه دا سره غم انسان بیخي د خدای ځای نه زموږ نه زړه شین کو پرې چې لګیا دي نو تا ته څه مزاحمت کوي که نه وروره دا دا اوس وګوره ته مې پرېږده ورته که نه چې زما نه نور بیخي ساه دې راکې بنده کړې نور ته مڼې به مه ورپسې بس ځئ لاړ شئ ځئ وروره مزاحمت مه کوئ ځئ ګوره زه خو تا نور داسې کړم چې بیخي نور ده هله دې وغورځوله خلک دي نو وروره څنګه یې کوې خلک به یې نو تا ته څه نه ووروره کار شته نه دې ځای کې کسب شته دلته راځي یو وایي زه کار پسې ګرځم بل وایي دا مې فصل ده ناقه داوی کې زه خیر هر څه چې وو دلته راشه ته صبر کوه زه تاسې پوهې کوم صبر کوه دا زما ملګری عزیزي صاحب دی دی هم غر که خو چې دونه منډې تللې درکړې خو یو غږ وکړي چې د دې ملګری یم ما ته خو دومره چانس هم پیدا نه شو شینوار صاحب راشه راشه بیخي د لیونی دي اول ورته وایه بیا ما وی هغه شینوار صاحب نه دی وایي ته راشه هلته په ما دې قریبه مړ کړی و ته بیخي په پال نه وې نو اوس ما دا ووایه یو بخښه ډېر زیات وروره خدای دې وبخښه دا خوله خوله چې شي هلته خفه نه شي څه ده کنه وروره دغه کالي جامې ته ګوره کنه څه شته زما سپینې وو داسې کړی که داسې ځایي ده خیر دی خړې شوې
ها دا ستاسې ملګري وو دا زموږ ملګري دي ډېره مننه تاسې نه لږ به صبر وکړي چې دا ساه خو لږه واخلم بېلچه دې واړته وایي څوک هم تا ته څه نه وایي وروره دا خپرونه موږ د دوو اهدافو لپاره ثبتو یو دا چې هېوادوال ورته لږ وخاندي یو څو شېبې خوشحاله وساتو بله خبره دا ده چې د یو پیغام لپاره دا خپرونه ثبتو او تر ټولو مهمه خبره بیا دا ده چې دا خپرونه ستا په خوښه یې موږ نشرو که چېرته ستا خوښه یې نشروو او که نه یې بیا لرې کوو نو ته څه وایې چې دا خپرونه نشر شي که نه بالکل دې کې خو موږ ته کوم مشکل نشته دا خو ښه کار ده چې موږ او دا غصې چې د خلک ګوري بیا به څنګه دا غصې خو بس دغسې بعضې خلک پیدا کېږي که نه چې ناقه ناقه دعوې کوي بیا مجبور یې غصې وکړي څنګه چل دی طبیعت دې څنګه دی وبخښه ډېر زیات تاسې مو بخښئ ډېر زیات وبخښه طبیعت دې څنګه دی والله ستړی شوم بیلچې نه بچ شولې ښه ته یې ته باور وکړې یو ځل خو مې زړه وویلې ما دا بیلچې باندې نیموله مې که ګیر کړی وی نیموله مې منډې خو درکړلې هو که نه ښه وروستیو کې پیغام دې څه دی هېوادوالو ته پیغام خو مې دا ده خاصتا هغه ځوانانو ورونو ته چې خپل وختونه بېځایه او په نشو او بېځایه ګرځېدو باندې تېروي نو ټولو ته دا پیغام لرم چې درسونه ووایي او خپله مخه درس ته کړي چې آینده کې یو څه شی ترې جوړ ډېره زیاته مننه کور تاسې نه هم عزیزي صاحب له تا هم ډېره مننه کور دې ودان هیله کوم ورور ښې منډې دې راکړلې هغه خو به هر صورت له شینواري سره دغه چې تیږه چې واچول که نه په اوبه کې هغه زما ټول ماړانو څه د شوي خو نه دي خو د افغانستان پاکې اوبه دي دا هېڅ مشکل یو نشته چاکۍ صابون دی ګل لیدونکو ډېره زیاته مننه چې زموږ نننی دا پرنګ چې ستاسې د خوښۍ لپاره مو جوړ کړی و تر تاسې ورسو او تاسې په ډېره مینه تر وروستیو شېبو را سره ننداره کړ شینواری صاحب نن یو څه ډېرې منډې دي ووالې الله خیر کا فاټسه کې یو متل دی وی بلا بود برکت اشنه بود خو بلا و برکت نو دسي نو دا هر څه موږ د درنو مینوالو لیدونکو دپاره په ځان باندې منلي دي لیدونکو تاسې ولیدل چې په دغه پرنګ کې موږ څه وکړه او په دې منډې او تاسې ولیدل چې بیا به کیسې کوم هغه بیلچه باندې چې ښه دی چې نه یې لګېدلې او نو ډېره مننه درنو لیدونکو خوشحاله کامیابه موافقه اوسئ د نورو جالبو خپرونو جالبو پرنګونو لپاره موږ وڅارئ او موږ در سره تعقیب کړئ ډېره زیاته مننه شینواری صاحب له تا څخه او له ټولو لیدونکو څخه چې دا برنامه یې تر وروستیو شېبو را سره ننداره کړله تر بیا ښې چارې د الله په امان